درنو لیدونکو، په دې ویډیو کې به تاسو ته د میملې باغ په اړه جالب معلومات وړاندې کړو، خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. میمله باغ هغه تاریخي ځای چې سوونه کاله وړاندې جهانګیر خپلې میرمنې نورجهان ته د ډالۍ په طور جوړ کړ. میمله باغ په افغانستان کې یوازینی ځای دی چې تر اوسه د بابري عصر په خپل اصلي سبک او بڼه پاتې دی. د دې باغ پخوانۍ ونې د تاریخ مختلف تاثیرات رامخې ته کوي. میمله رښتیا هم د مینې او سکون سمبول دی. هوا یې ډېره ښکلې ده، شنه فضا او د چنارونو یخ سوری یې ټولې کاري ستړیاوې له منځه وړي. دلته امنیت دی او چرته چې امنیت وي هلته سکون وي. د باغ مخې ته وطني شیریخ او جاله د چکر خوند نور هم ډېروي. د معلوماتو له مخې د میملې باغ د بیا رغونې لپاره بودیجه منظوره شوې، خو د ځینو ملحوظاتو له مخې یې کارونه ځنډېدلي دي. باید نهایي هڅه وشي چې د دغه تاریخي او تفریحي ځای د بیا رغونې عملي چارې ژر پیل شي.